نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې تاسو ټولې محترمې خویندې به ښه اوسئ. خویندو زموږ نننی درس چې دی هغه د شرعي حجاب اندازه، یعنې هغه حجاب چې موږ ته اسلام ښودلی دی د هغې اندازه چې څومره باید وسي. د شرعي نصوصو نه چې څنګه موږ ته ښکاري هغې موږ ته ځینې شرطونه ټاکلي دي حجاب لپاره. یو دا چې حجاب باید د ټول بدن پوښونکی اوسي، د مخ په شمول باندې، یعنې داسې حجاب وکړي چې هم د مخ او هم د نور ټول بدن پکې پټ وي. بل دا چې داسې حجاب وي چې هغه د نارینه‌وو او همدارنګه د غیر مسلمو څوک چې مسلمانان نه دي هغوی سره باید ورته والی ونه لري. یعنې داسې حجاب باید نه اوسي لکه څنګه چې د سړیو لباس دی، یا هغه کوم غیر مسلم خلک چې څنګه لباس کوي د هغوی سره باید ورته والی ونه لري. همدارنګه تنګ او چسپه نه وي، یعنې دومره باید تنګ نه اوسي چې په هغې کې ستا هر یو اندام معلوم شي. آزاد څومره چې آزاد اوسي هماغومره چې دی ښه ده. همدارنګه نازک او نری باید نه اوسي چې هغې نه یعنې دومره نازک اوسي چې یا دې ستا لاندې لباس ښکاره شي یا د لباس نه یې اغوستی. نو ډېر باید نازک نه اوسي، په خپلې اندازې پورې باید ډبل اوسي. بل دا چې کوم هغه د زینت شیان دي مثلا یا غمې ولري یا مرۍ ولري نو دا شیان پې باید نه وي ګنډل شوي، ځکه دا چې دی د جلب توجه لامل کېږي، یو نامحرمه شخص چې دی دې ته متوجه کېږي. نو حجاب باید ساده اوسي. همدارنګه د شهرت جامې باید نه وي، مطلب داسې چې مثلا یو شی دی چې هغه ډېر قیمتي دی او ډېر په خلکو کې رواج لري، نو هغه چې کوم چا اغوستی په لاره کې تېرېږي نو هغې ته ټول میله کېږي چې والله دا حتما ښه پیسه داره ده او لوکسه ده او دغسې خبرې ذهن ته راځي او دې ته ورګوري. نو د دې لپاره باید داسې یو شی نه وي چې هغه مشهور وي، یو عام لباس غوندې باید وسي. همدارنګه چې دی وایي سور رنګ جامې باید نه وي. سور رنګ چې دی دا ډېر تیز رنګ دی، سره د دې نه نور ځینې تیز رنګونه مثلا تیز شین رنګ یا تیز ګلابي واغوندي، داسې رنګونه چې هغه خلک ورته متوجه کېږي، نو داسې رنګ باید نه اوسي. ساده یا تور رنګ اوسي یا سرمه‌يي اوسي یا داسې یو خړ رنګ اوسي، داسې تاریکه رنګ باید اوسي چې هغې ته څوک متوجه نه شي. بل دا چې خوشبویه باید نه وي، یعنې دا حجاب چې زموږ په غاړه دی په دې باندې موږ باید عطر او سپری نه وي وهلی، ځکه که چېرته کوم نامحرمه شخص دا بوی حس که نو دغه ښځه چې ده بیا په دې باندې د الله تعالی لعنت ورېږي. نو یوې مېرمنې ته هېڅکله هم دا مناسب نه دی چې دا په لاره کې ځي او دا د عطر یا سپری ووهي په خپل ځان. بل عنوان دی وایي آیا د سترګو لوڅول چې دي وایي دا په حجاب کې شامل دي او که نه. علما چې دي زموږ علما کرام فرمایي وایي د سترګو ښکاره کول او لوڅول چې دي وایي دا هېڅ جایز نه دي، ځکه چې دا سترګې چې ښکاره دا د فتنې وسیله ګرځي. ځکه چې مثلا یو څوک ستا سترګې وګوري هغه تا ښه فیشن کړي، هم دې پې ریمل دې وهلی، لاینر دې وهلی، هم ښه دې تورې کړي، ښه فیشن دې کړی او هغه چې وګوري نو دا حتما فتنه منځته راوړي. نو باید چې سترګې پټې اوسي، یا خو چې دی هغه ځینې سکافونه هم داسې شته دی چې داسې یو نرۍ ټیکه لري چې په مخ باندې راچول کېږي، لارې ترې ښکاري خو سترګې دې پټې ساتي، او یا هم باید په عینکو باندې چې دی سترګې پټې شي. نو په همدې اړه چې دی شیخ محمد ابن عثیمین رحمه الله هم فتوا ورکړې ده، وایي په اوسني عصر کې چې دی موږ دا فتوا نه ورکوو مېرمنو ته چې دوی باید خپلې سترګې ښکاره کړي، ځکه همدا سترګې چې دي دا د فساد وسیله ده، یعنې همدغې نه چې دی یو فساد جوړېږي چې هم د سترګو په واسطه یو څوک وګوري یا هم د ستا سترګې څوک وګوري نو همدغه چې دی د فساد منبع ده. نو د دې لپاره
باید موږ چې کله لاره کې ځو یا خو څوک چې چادري اغوندي هغې لپاره خو ښه ده یعنې سترګې نه ښکاري هم ټول بدن یې ښه سم صحیح پوښل شوی. او څوک چې به حجاب کې ځي نو هغوی باید خپلې سترګې پټې کړي. نو په دې هیله خویندو چې تاسو یې عملي کړئ. ومن الله